په جنازه او دفن کې ګډون څومره ثواب لري. هدف مې دا دی که یو مسلمان ورور وفات شوی وي د هغه په جنازه کې ګډون کوي او د هغه په دفن او په خښولو کې مرسته کوي، په دې کې څومره ثواب دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې جنازې ته حاضر شي تر هغې چې د جنازې لمونځ وکړي د ده دپاره یو قیرات اجر دی، او که څوک تر دفن کېدو پورې پاتې شي او د هغه په دفن کې مرسته وکړي نو د هغه دپاره 2 قیراته اجر دی. په صحابه و کرامو کې چا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې 2 قیراته څومره وي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د 2 غټو غرونو برابر. که ستا یو مسلمان ورور وفات شوی وي، که هغه ستا په اقاربو کې وي یا نه وي، چې د هغه په جنازه کې ته ګډون وکړي، الله رب العزت به تا ته 1 قیرات اجر درکوي. 1 قیرات په اندازه د یو لوی غر. او که په جنازه کې دې ګډون وکړه، انتظار شوې تر څو چې هغه دفن شه، خاورو ته وسپارل شه، الله رب العزت به 2 قیراته اجر درکوي، یعنی په اندازه د 2 غټو غرونو. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله فرمایل که مسلمان چې وفات شي او د هغه په جنازه کې 40 داسې کسان ودرېږي چې هغوی د الله تعالی سره هیڅ قسمه شرک نه وي کړی، نو الله تعالی به د ده په باره کې د هغوی شفاعت قبول کړي، یعنی الله به دې مړي ته بخښنه وکړي، خو په دې شرط چې په جنازه کې ګډون د الله رب العزت د رضا لپاره وي. او دا کم ثواب چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې احادیثو کې بیان کړی د همدغو ثوابونو د ترلاسه کولو لپاره وي. اما په تاسف سره باید ووایم چې نن ورځ ډیری خلک حتی اکثره ملایان چې جنازو کې ګډون کوي د دې لپاره چې هلته 2 روپۍ اسقاط ورکول کیږي چې هغه زه ترلاسه کړم. تاسې یقین وکئ چې په وطن کې زه پیژنم یو بل سره ټلیفوني رابطې لري چې ستا په منطقه او په ساحه کې مړی وشه ما ته به ټلیفون کوي، او که زما په ساحه او محیط کې مړی وشه تا ته به ټلیفون کوم، او که غریب و بیچاره یې په هغه کې بیا نه خبروي ځکه په هغه کې اسقاط کمی. نو که څوک د اسقاط لپاره په جنازه کې ګډون کوي،
یا د دې لپاره ګډون کوي چې هغه د مړي وارثانو ته ځان وروښي چې دا دی زه راغلی یم، هغه د دې ثواب نه محرومه دی. بلکې ګډون په جنازه کې باید د دې لپاره وشي چې دا د یو مسلمان حق دی په بل مسلمان باندې، او د دې لپاره چې کم ثوابونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې بیان کړي دي چې هغه ثوابونه ترلاسه کړي. کله کله زه خفه شم، دا په خپل کلي او کور کې وینم یو مسکین، یو بېوزله که څومره بادیانته وي چې هغه وفات کیږي، نو په جنازه کې ډیر کم خلک تر سترګو کیږي. اما که یو مالداره او یو شتمن وفات کیږي، اگر که هغه بادیانته هم نه وي، نو په هغې جنازه کې نه د ملایانو لپاره ځای وي او نه د عوامو لپاره. راځئ چې هر کار د الله رب العزت د رضا لپاره ترسره کړو، د دې لپاره یې ترسره کړو چې الله زموږ نه راضي شي. نو په جنازه کې ګډون د دې لپاره وکړه چې دا د مسلمان حق دی په تا باندې. په دفن کې ګډون وکړه د دې لپاره چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم اجر او ثواب په خپلو لارښوونو کې بیان کړی هغه ترلاسه کړي. دا نه که اسقاط و جنازې ته ورځم او که اسقاط نه و نه ورځم.